د حضرت موسی علیه السلام په زمانه کې یو کس و چې ډیر سرکش او نافرمان و. خلک د ده د ورانۍ نه ډیر په تنګ و. اخر خلکو دې د خپل کلي نه وویستله. کله چې دې د کلي نه وتو نو د ښار دروازې سره نږدې په یو شاړ ځای کې وفات شو. الله جل شانه حضرت موسی علیه السلام ته وحی وکړه: زما د اولیاو نه یو ولی وفات شوی دی، ته ورشه غسل ورته ورکړه او جنازه ور باندې وکړه او په خلکو کې د اعلان هم وکړه چې د کوم سړي ګناهونه زیات وي هغه دې هم د دې ولی په جنازه کې شریک شي چې د ده په برکت سره د هغه ګناهونه هم معاف کړم. حضرت موسی علیه السلام په خلکو کې دا اعلان وکړو. ډیر زیات خلک جمع شو ځکه هر سړي دا غوښتل چې زما ګناهونه معاف شي. چې کله خلک هلته ورغلل نو وپېژندو چې دا همغه فاسق کس دی چې ډیرو ګناهونو په وجه موږ د خپل کلي نه ویستلی و. حضرت موسی علیه السلام هم ډیر حیران پاتې شو. الله جل جلاله ورته وحی وکړه چې ای موسی علیه السلام، ستا د قوم خبره صحیح ده، دا همغه کس دی. خو چې کله د ده د مرګ وخت نږدې شو نو ښه یو چپ طرف ته وکتل، نو په دې شته کې خپل څه دوست یا خپلوان په نظر رانغی او خپل ځان له په ذلت کې ولیده. نو اسمان ته یې سر اوچت کړو او دا دعا یې وغوښتله: ای الله، زه ستا د بندګانو نه یو بنده یم، ستا په کایناتو کې مسافر یم، خلکو د کلي نه راشړلی یم. ای الله، که چېرته ماته په عذاب راکولو سره ستا پادشاهي مضبوطیږي او زما په معاف کولو سره ستا پادشاهي کمزوري کیږي نو ما به هیڅکله تا نه د مغفرت او بخښنې سوال نه و کړی. خو یا الله، زما دپاره ستا نه علاوه بل ځای د پناه او امید نشته او ما دا اورېدلي چې تا دا آیت نازل کړی چې زه ډېر غفور او رحیم ذات یم. نو ای الله، ته ما مه مایوسه کوه، زما ګناهونه معاف کړه. بیا الله جل جلاله وفرمایل: ای موسی علیه السلام، آیا دا ما سره مناسب و چې د دې سوال ما رد کړی وی؟ حالانکه دی مسافر و. زما د وړاندې عاجزي ښکاره کړه، توبه یې ویستله او ماته یې زما د رحمت واسطه راکړه. بیا الله جل شانه وفرمایل: زما د خپل عزت قسم وي، که چېرته ده د ما نه د ټولې دنیا د ګناهکارانو متعلق د بخښنې سوال کړی وی نو ما به د ده د عاجزۍ د وجې نه ټولو ته معافي کړی وی. ځکه زه د عاجزۍ کوونکو او مسافرو دپاره ځای د پناه یم، د دوی دوست یم او په دوی رحم کوونکی یم. محترمو مسلمانانو، ستاسو وړاندې دا چې الله جل شانه د دې کس توبه هم قبول کړه او دا یې هم وفرمایل که چېرته ده د ما نه د ټولې دنیا د ګناهکارانو متعلق د مغفرت سوال کړی وی نو ما به ټولو ته بخښنه کړې وی. سبحان الله، الله رب العزت څومره غفور او رحیم ذات دی.